بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. د دې آیت کریمه نا دریم مقام د آیات 9 پورې او بیا د دې حصے مقصد بدای چې پدې کې الله تعالی په یوسف علی السلام باندې بل قسم ابتلاء او امتحان ذکر کړي په سبب د خزې د عزیز مصر داغي طلب کول او دروازې بندول او یوسف علی السلام ته دعوت د فحاشي ور کول او دارنګ کلک اراده کول پای پسې منډه وهل او د یوسف علی السلام قمیص شلول او بیا پای باندې تهمت لګول دارنګ د الله تعالی احسانم یوسف علی السلام باندې دای په پاک دامنه چې الله تعالی پاک دامنی او صفائی د یوسف علی السلام وکړه په سبب د فیصله دغه شاهد چا فیصله کون کی چې فیصله وکړه پای سره د یوسف علی السلام پاک دامنی معلوم شو. مقصد دا دی چې یوسف علی السلام باندې مختلف قسم امتحانات راغلي او دا ټول امتحانات د محبت د وجې نه. یعقوب علی السلام ور سره محبت وکړو نورونه د یوسف علی السلام ته د اذیت او تکلیف ورکړه او دارنګي د عزیز مصر خزی ور سره محبت شروع شو نو بل شان د تکلیف ورته ملاو شو. ولما بلغ اشده او هر کله چې د ورسید ځوانه خپل ته آتیناه حکما وعلما نو ورکړو موږ د فیصله کولو او علما او په د دین. حکم معنا د فیصله کولو قوت او طاقت او علم نورات په د دین. الله وی ما یوسف علی السلام ته ورکړو نو معلومه دا شو چا سره په د دین می قوت د فیصله مر سره شته د خو امتحان پای راضی ځکه دا انسانان دی او محتاج دی الله تعالی ته. وکذالک نجزی المحسنین او دغه سے بدلا ورکو من خاسته عمل کوونکو ته. سوچ خاسته عمل کوي د یوسف علی السلام په شان ته نو الله تعالی دای اجر او بدلا ورکي. نو پدې کې اشاره دیتا چې انسان باندې امتحانات راځي، تکلیفونه راځي، پریشانی راځي، خدا سے ضایع کیږي نه الله تعالی دې بدلا ورکي. خو شرط دای چې صبر وکړي د یوسف علی السلام په شان دی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. وسا امتحان یوسف علیہ السلام باندې د دې آیات نه شروع ده. وراودته التي دا د مراودین ده. مراوده طلبول د شه ده په دوکي سره او پټکې سره چانه سشه غواړي خو په دوکا ور سره کوي
وراودته التي په دوکه کولو سره په ټکې سره وغوښته د یوسف علیه السلام نه هغه زنانا هغه ښځې هو فی بیتها چې دی دای په کور کې وو یوسف علیہ السلام دای په کور کې پاتې کېده دای په کوټه کې کمره کې عن نفسه د نفس مبارکه نور سے مطالبه نشته خو نفس مبارکه مطالبه کوي او هغه مطالبه په دوکي سره او دارنګې پټکې سره کوي آئے مراودہ مبارکی بعضی مفسرین حضرات لیکي چې زلیخی ځان سنبال کو یوسف علیہ السلام نه مطالبه کوي او دای ورته وي چې ستا دا وخت خایسته دی ها یوسف علیہ السلام ورته وي چې دا په قبر کې ټول مخ کې زړیږي انسان نه بیا ورته وي سترګې د خایسته دی او ما ته وګوره یوسف علیہ السلام ورته وی زیریګم چې داسې نه چې سبا په قیامت کې الله تعالی ماړون پاسي بیا ورته ځان نزدیکوم ځان لري کوي یوسف علیہ السلام ورته چې په دې سره الله تعالی ته ځان نزدیکوم داسې مختلف خبري آئے کون یوسف علیہ السلام جواب ورکو بیا یوسف علیہ السلام ته پته ولګي چې ما پریدین بس منډک دروازې طرف ته دروازې خو بند کړي یوسف علیہ السلام ته پته خو دروازې بند دي لیکن خپل مهنت وکړه نو معلومه دا شو چې انسان یو مهنت کوي کنه الله تعالی بیا دروازې کلاوي کنه یوسف علیہ السلام منډه وکړه دی پارا چې معصیت نه او ګناه نه فحشه نه ځان بچکی وساتي دروازې په خپل کلاو شو دا دلیل په عفت او پاک دامنې د یوسف علیہ السلام او دارنګي دا دلیل دی چې کله انسان کوشش کوي مهنت کوي د صفای او د پاک دامنې او الله تعالی مدد ورسره بیا تاریخ کې واقعہ لیکي شاہ عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی په هندستان کې د شاہ ولی الله رحمت الله علیه زوی و دای لوی درس وو طالبان وو حدیث بته نه وي یو ورځ یو طالب علم لری نمبر آته 10 کې به شاملې ده روانو مدرسې تراته لار کې یو بوډې واچ سپندو کې ور سره و دی بوډې دی طالب علم ته وی چې ما سره دا پندو کې دروازې پورې ویوسا نو طالب علم نو لګي جا پندو کې راواخص دروازې ته ورسو ورته دروازې دن نه کا چې دروازې دن نه پای کور کې نور زنانا وینو ایت اشاره وکړو دی دروازه بند کړو طالب علم په کور کې دن نه بند کړه او بیا مطالبه وکړو چې ته موږ سره بدکاری کوي اوس دې فساو شو دې سوجو کو چې وسنور سکار کیږي نه ورته چې بس قضای حاجت د پار اعظم لیټرین ته نو د اجازه راکې ماته نو بیا بس کوي تاسو چکله باتروم ته لاړو دا ګندګي په ځان باندې ولګاو ها چې ګندګي با ولګاو په ځان باندې بار راوت نو بیا خو انسان کې دومره طاقت نشته کنه نو انسان کې خدا ګندګي ها شیطان پارسل خخی خو بیا رسي ګندګي زائد ها نو بس هغه په خپل دروازه کلاو کنو طالب وته نو هغه خپل مهنت کو کوشش کو نو ګناه نه پاک شو
خیر دې دنیوي ظاهري سید باندې سړی ملوث شي ځان پلید کې خو لیکن ګناه خدای نه ډېر لوی پلید کار دی کنه کله چې دې درس را نزدې شو راغی نه مخکې خپل ځان وینځه چیرته چې و سبق ته ځان حاضرول غواړي نو چې داسې ګندګي خو معمولی وینځلو سره بیا نه لري کېږي خو په مجبورۍ سره خو اوس وایي چې زمانه سبق قضا کېږي اوس راغی راتلو سره چې کله درسګاه وپای کې غلې کې ناسې ده چې نور څو خبر نه شي زما د حال نه د طالب علم چې ډېر پابند و درس نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وی چې هغه طالب علم چې راته ناخکاری او بل چې کله دی راغی په دې وخت کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وی په دې کلاس کې خو نن عجیبه غوندې خوشبو ما ته محسوس کېږي دا عطر چا لګول دي چا سره دی دا خوشبو نو طالبان یو بل ته ګوري داسې خوشبو شته نه موږ سره خوشبو د کم ځای نه بیا وایي چې اوس په دې وخت کې څوک راغی خو نو تاسو کې نو طالب علم ځان پټوي چې څو خبر نه هغه وایي چې یاره زما نه بدبویي ځي نو خلک نفرت کوي نو نور وایي چې دغه یو اوس راغی نو ورته چې پاسا او خپل حال وایا نو دې خپل حال بیان کړی دی چې خپل حال بیان کړو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته دغه وجه ده چې الله تعالی دا بدبوئی په خوشبوئی سره بدل کړه او بیا هغه طالب علم چې هغه فارغ شو عالم شو خواجه مشکی په نوم باندې دا چې هغه ټول عمر داینه دا خوشبوئی بیا تلخه خواجه مشکی باندې مشهور شو نو حضرت یوسف علیہ السلام کوشش وکړه او الله تعالی ورته لار کولاو کړه الله لار کولاوي وغلقت الابواب او بند کړې ټولې دروازې وقالت هيت لك او دل تراشا تا توایم قال معاذ الله او یوسف علیہ السلام پناهی غواړم په الله تعالی سره انه ربي احسن مسوایا یقینا هغه زما پالنه کون کې ده زما رب دې خایسته کړی ده زائد اوسېدو زما انه ربي نو مراد یا خو الله تعالی مراد دې چې الله تعالی ما ته د عزت راکړي او یا ربي نو مراد مولا او سید مراد دې چې مراد دې نه عزیز مصر دې عزیز مصر ما سره دومره احسان وکړو چې خپل کور کې زما پالنه کوي او زه په دې کور کې خیانت وکم نه زدا کار نشم کولای انه لا يفلح الظالمون یقینا لا يفلح الظالمون نشی بچ کے دے ظالمان نشی کامیاب دے ظالمان ظالم سوک دے خیانت کا ان کے گناہ کا ان کے ہر گناہ کا ان کے ظالمی خواہ او ہر گناہگار چدے دے ظلم کئی عاجز سے پچا باندې ظلم کئی بخبل ځان باندې او دایو فرمایي چې ظالم سره چرته نه کامیابی ښه دنیا تاریخ په دې باندې گواه دی چا چې ظلم کړی دی هغه کامیاب شوی نه دی ولقد حمت به وحم بها د دې آیات کریمه نه بیان د مقاید د دې زنانا بیانې ولقد حمت به او یقینا هغه پورا اراده وکړه په یوسف علی السلام باندې وحم بها او اراده وکړه وې هغه د دې خزه لولا ارى برهان ربي کنوې لیدل یوسف علی السلام دلیل د رب ترمنا یوسف علی السلام دلائل پس باندې په قباحت د دې فحش عمل باندې نوې لیدل دا دلائل ور سره نوې دیبم قص کړی وای خو لیکن دلائل ور سره ونو دا قص نه کړی دی یو معنا دا
دویم دا چې قص کول چې دی کنه د هر چا جدا جدایی کنه د زنانا قص داو چې یوسف علیہ السلام په قابو کې راولي یوسف علیہ السلام هم قص اراده او کو چې دین ځان خلاص کم ولقد همت به پتاقی سرا پورا قص کړو اراده کړو د زنانا په یوسف علیہ السلام وهم بها دا دوی معنا او قصو کو یوسف علیہ السلام د ځان خلاصولو نه د دې زنانا نه چې دین ځان خلاص کی هغه هم دا اراده وکړه دې ته وی قص کول د پار د دفع وهم للدفعها چې داین ځان وباسي ځان وساتي کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء دغه سیو سات من د یوسف علی السلام درا لنصرف عنه سوء د دې لپاره چې واړو د دینا بدکار والفحشاء او بیاه کار چې دین بدکار او دانګي بیاه کار مونږ ته نواړو نو معلومه داشوا چې یوسف علی السلام چې د پدې حفاظت کې الله تعالی ته محتاج او الله حفاظت وکړه یو سو ده او بل فحشا دی کې دا فرق ده سو ویلې کې وړو کې ګناه تا او فحشا ویلې کې غټ ګناه تا دویم دای چې سو داسې ګناه ته ویلې کېږي چا عقل سره نه معلومیږي چې دا ګناه ده او فحشا داسې ګناه چې عقل نه معلومیږي چې دا ګناه کار ده دارنګي سوچ پټ ګناه او فحشا ښکارا ګناه انه من عبادنا المخلصین یقینا و د بندگانو زمونږه چې بچ ساتلی شوی دي المخلصین المخلص عن المعصیه والذم چې بچ ساتلی شوی د معصیت او د ګناه نه دا د انبیاء علیهم السلام مرتبه ای چې الله تعالی د معصیت نه د ګناه نه بچ ساتلی دي دا دلیل دی په عصمت د انبیاء علیهم السلام واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب دوړو منډه کړه دروازې ته وقدت قميصه اوشلو د خزه قمیص د یوسف علی السلام من دبر د شاد طرفنا والف يا سيدها او بیاومون د دوالو لرا سیدها خاوند د خزه لدل باب دروازې سره دې چرته ګرځیده پکې سشورونو بس دې ته خیال وشو ګوري چې بس دغه دې په منځ کې خبرې ترې چلےږي لیکن خزه او چالاک یې کنه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا اوې د خزه نشتا سزا دا چا چې غواړي استاد کور والا سرا سو اند بدکارې الا ان یسجنا سوا د دې نه چې جیل ته وکړې شي جیل تکړې شي وګوره دې سبدکارې اراده کو کنه ما سره نو دا شور چې جوړیږي نو دا شور اسې نو ها وسور څه چل کول دا ورته نه وي چې مړ کول واړي ها مړ کول واړ دا نه وي بس جیل ته به کو خاص سزا ودا اور کچھ جیل ته به کو او عذاب علیم او یا دردناک عذاب ور کړی شي ته قال هي راوتني عن نفسي قال و یوسف علیہ السلام دی خزه دوکا کولم ز عن نفسي زما د نفس مبارکه دی خزه دوکا کولم دا دعوت د دې خزه وګوره ما ورته سم نه دی ویلي ما خود خپل د ځان خلاصولو کوشش کړی دی خدا خود دواړه مجرمان دي دای پنس باندې اوس خبر خودی نه منل کیږي نو خبره من لیکيږي نو دای د پارا گواه پکار دی کنه څوک فیصله کون کی چې په خبرو پويږي نو هغه فیصله وکي کنه وشهد شاهد من اهلها فیصله وکړه یو فیصله کون کی من اهلها د ټبر د خزینا دوی سره یو سړی پاتې ځکه
سرکاري محکمه کې یو ساسي سړی او خيار سړی چې هغه فیصله کوي خبرې عمرې راشي نو هغه راشي فیصله کوي لکه داس یو سړی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده صحیح قول دا دی چې یو عاقل بالغ او خيار سړی او دارنګ دې په فیصله کو په انصاف سره بعضی روایتو کې دام راځي چې معصوم ولیکن دا غور نه ځکه چې معصوم د دې بچی نه دا معصوم نه کم ځای نه و د دې خو بچی نه و زلیخا بچی نه وګوره غور قول دا دی چې یو فیصله کون کې ولې ځکه چې کوم معصوم فیصله وکړي معشوق صرف یو خبره وکړي نو کافی وکنه چې خبرې نه کوي پاوه کې د ورځې دو ورځې لور ورځې د میاشتې معصوم چې خبره وکړي نو نفس خبره کافی دی خدا چې کوم طریقه باندې فیصله کړی دی نو دا حکیم سمجھدار یو خيار سره و وشهد شاهد او فیصله وکړه یو فیصله کوونکې دا فیصله کوونکې څوک من اهلها د ټبر د خزینه ان کان قمیصه قد من قبولین کچرا قمیص د شلیدلوی د مخې طرفنا فصدقت نو دا خزر رښتیا وای او هو من الکاذبین او د دروغجنونا خزر رښتیا وای او یوسف علی السلام به دروغجنونه وان کان قمیصه قد من دبورین او که قمیص د شلیدلوی د شاده طرفنا فکذبت نو دا خزر دروغ وای او هو من الصادقین او دا یوسف علی السلام به درزشتونونه څومره بهترین فیصله وکړه ولې کچیر ته مخ کې طرف نه شلیدلې نو دی مخامخ راغلی کنه چې مخامخ راشي نو مخ کې طرف نه نیول کیږي او چې شاه طرف نه قمیص لیدلې نو دی بزان بچکو تختیدن نو دی بشان نه نیولې نو معلومیږي چې د خدای کې نقصان دی ها دا فیصله فلما را قمیصه نو هر کله چې ولید قمیص د یوسف علی السلام قد من قدبورین شلیدل او د شاده طرفنا قال انه من کیدکن او د عزیز مصر د خدای خاون چې دی ورته وی انه من کیدکن یقینا دا استا مکر ده ان کیدکن عظیم یقینا مکر د زنانا او لوی ده او زنانا او مکر خو لوی ها په نسبت د سړو سره زنانه ډېر مکرونه دي کنه معلومیږي چې دا یې ستاسو طرف نه عجیب قمیص دی د یوسف علی السلام ها کله ورونه چې هغه راخلی او پلار ته خي چې ګورا شرم خو خوړه او اوس دلته کې اوس دلیل پیش کولای کی په قمیص د یوسف علی السلام ها نو چې کله عزیز مصر پوښ وها چې دا نقصان چې د زنانا د طرف نه وها اوس د دې په منځ کې او داسې خبره کوي چې اوس دا خبره چرته خور نشي ها یوسف عارض عن هذا ای یوسف مخواړه وا د دې خبره نه چرته حال مو یا ها دا خبره چرته خور نشي غره نه ولې داسې واستغفر لذنبک ای خزه ته بخنه غواړه د ګناه خپل دی مشرکانو خو الله خو من کنه غلطی ستاره طرف نه ده مغفرت غواړه بخنه غواړه انک کنت من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه دا خدای ستاره طرف نه دی ګوره وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا انا لنراها في ضلال مبين دبل مقام دی وګوره یک نشو دو شو ده اجي صاحب یک نشو دو شو ده مخي یوازې زلیخا وا عزیز مصر خزوا نووس نورم نور ته پته ولګي ده یو نزان خلاصو لاشانو هو سو ډیر شوي کنه نو خبره بیا چرته پټه پاتې کیږي خبره خور شوها چې عزیز مصر خزی چې د خپل د غلام نه مطالبه کړي
دا څنګه ښځه ده؟ خاوند یې مشته دی، معمولی ښځه نه ده چې بلکې د شاهي خاندان ښځه ده. او چې خاوند یې نه نو بیا خبره او چې خاوند یې مشته، خاوند یې معمولی سړی نه دی، ګوره عزیز مصر دی، وزیر خزانه، او بیا مطالبات دی پخپله کوي، او صرف مطالبه نه بلکې دوکې ور سره کوي، صرف دوکه نه بلکې ورپسې منډه کوي. دا ټول خبرې دی بیا پکې. ها نو ښځو ته چې خبره لاړو جای خو بیا پکې ثمره وباسي بیا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، اوې زناناو فی المدینة پخار د مصر کې امرأة العزیز چې ښځه د عزیز تراودو فتح عن نفسی دوکای کو د خپل غلام سره عن نفسی په بار د نفس د کې قد شغفا حبا یقینا من داغه چار پر شوی دا د زړه د دینا من داغه چار پر شوی زړه د دینا بالکل هغه محبت زړه ته نوته ده. دا اصل کې بدی بیان نه ده چا د دغه زنانه دا نور زنانه چې دی کنه د دای خزه بدی بیان ول غواړي. ها دا څنګه عجیب خزه ده؟ ولې چې د یوسف علی السلام نه لیدل کنه شومیندا کې بہت مانند دی دا یو لیدل یو اوریدل کې فرق کنه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې شطر الحسن د دنیا د انسانانو نیمایي حسن الله پاک یوسف علیہ السلام ته ورکړو. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او جمال داینم زیات وخا. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې امانه پکور کې ستنه ورک شو نبی علیہ السلام براغې نو دا سبب پړق رڼا شو چې بس ما بس نه تلاش کو بیا. او بیاي لوام زلیخا لو راینا جبینه اغه ملامت کون کې د زلیخا غ زنانا کدی نبی علیہ السلام شکل او صورت لیدلې وې په ځای د دې چې دی په ګوتو باندې چاړې خېونو په خپل ځړ باندې به چاړې خېوي لګا. دا سه حسن او جمال الله تعالی نبی علیہ السلام تور کړو. وقال نسوة فی المدینہ اوې زنانا او خزو په خار د مصر کې امرأة العزیز خزه د عزیز تراودو فتحا دوکه کول مطالبه کو د خپل مرئنا عن نفسی داید نفس مبارکه قد شغفا حبا یقینا من داغا چار پر شوی دا د زړه د دنا انا لنراها فی ضلال مبین یقینا وینو منګه دلرا په خطا ښکارا کې دا خو بالکل ظاهر باهر خطا کار ده. فلما سمعت بمکرهن وس دا خبر دې ته واپس ورسېده. نو خزه خوې چې خورې تا ته وایم خو بل ته ونه وای. نو پورا محله به خبر شي کله به خبرېږي تا ته وایم خو بل ته نه وای. نو بیا پړسیږي ګوره چې ونه وي کنه پړسیږي. د دې و جنا ډېر راز خبرې با خپل خزه تم نه کوي. نو دیو ځای نه خبره بل ځای ته ورسېده، بل ځای نه بل ځای ته خبره ورسېده. اوس امرأة العزیز د عزیز خزه ته خبره واپس راځي چې داسې خزه دي چې ستا په باره کې دا خبرې کوي. مال چل راضي وي. فلما سمعت بمکرهن نو هر کله چې واورید د خزه تان داغوي چای دی تان لانوي ارسلت الیهن واعتدت لهن متکا جواب یولیګ پاغي پسې واعتدت لهن او تیار کړو هغه لرا متکان زید تکیاګانو ورته چې دعوت ورکم کنه او معمولی زنانه خو نه دي کنه وزیران او خزې دي او دارنګ هغه د دعوت ډېر شوقیان دي کنه. دعوت ورته ورکړه چې فلان کې ورځ باندې به تاسو راځي خصوصي دعوت به تاسو لپاره او دل کې قالین نه واچو ځان مینه برابر کړه او داسې خوراکونه چې په چاړه باندې کړکیږي او بیا خورل کیږي او وسم عربو کې
دا دستور دی چې د غوښه چې خوري کنه په چاړه کټ کې اجازه خوري داسې انتظام ورته وکړه واتت کل واحده منهن سکینا او ورکړه هر یو د دینا منهن د دینا سکینن چاړه وقالت اخرج علیهن اوه یوسف علیہ السلام تا راوزا دویتا یوسف علیہ السلام دن کمره کېو نو یوسف علیہ السلام ته आवाज وکړ چې اوس زنانا ټول کې ناسید پلیټونه مخامخ پراته دي هر یو پلاس کې چاړه ورکړه چې تاسو ځان نه کټ کوئ او خورئ په دې وخت کې دی اوس خوراک شروع کړنو یوسف علیہ السلام ته आवाज وکړ چې اوس راوزا یوسف علیہ السلام خیال دای چې دی وس خدمت کوي زه غلام یم د زما مولاګان دي څه خدمت د پاره وما رابلی تو راوته چې یوسف علیہ السلام راوته دی زنانه او چکله یوسف علیہ السلام ته وکړه فلما رأینه اکبرنه نو هر کله چې دوی هغه ولیدو نو ډیر لوی وګڼو اکبر نو ډیر لوی وګڼو په خایس کې چې دا دومره خایسته ده وقطعنا ایدیهن او زخمی کړ دوی لاسونه خپل وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا او دې زنانو حاشا لله معنا دا سبحان الله یو معنا تعجب د پارا سره وی سبحان الله ما هذا بشرا دا خو بشر نه ده بشر خو دومره خایسته نه دا انسان نه انسان خو دومره خایسته نه دویم دای چې حاشا لله وې دې زنانو پاکی دا الله تعالی لرا من الله هم پاک دے او دارنګي دا یوسف هم پاک معلومیږي چې دې ګناګار نه دے ان هاذا الا ملک کریم نه دا مگر فرشتہ دے کریم عزت من دا خدا سے کاری لگا فرشتے پشانتے فرشتے چالی دے نه خاص په خاص کې مشهور دي کنه لکه چین خاپره چالی دے نه او نه خاپره بګشته ده په خاص کې مشهور شي ها یو جاهز چې ده یو معتزلی مبتدی تیر شه ده دا ډېر بشکلو اپ خپل وی چې یو زنانا ز ډېر خجالت کړم شرمنده کړم و یو بڑے زنانا ما ته تا سره مې کار ده ما پسې راځه زور پسې روان شوم او د زرګر دروازې ته مخامو درولم او د زرګر ته وی چې د دې پشان ته ها سر دا وی چې د دې پشان ته او بیا غ زنانا لاړو ز پرې خودم زه حیران شوم چې دې سو یو څه مقصد یو ما دې زرګر نه تاسو کو چې دې ابي سوې او چې د وختي راغله او ما ته چې شیطان شکل مالا جوړ کا مو چې ما شیطان نه لیدلې ته مال راولا چې شکل جوړ کما اته راوستله نو شیطان په بچ شکلې کې مشهور دی دانګه فرشته په خوبصورتۍ کې او په خایس کې مشهور دي کنه دیوی چې نه دا بشر او ګورا سوچ بشریت د پیغمبر نه مني کنه دا زنانه واقع دي ښه وسم وشته داسې آشنایان وایي چې دا پیغمبران چې بشر نه دي نبی علیہ السلام وایي بشر نه دی ها مویا دا خزق عقیده پرې دا وایا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت عن نفسه فاستعصم قالت اوه د خزه فذلكن الذي ندعا کس دې چې تاسو ز ملامت اولم لمتنني فيه ز ملامت لوم د دې مبارکه ولقد راوته عن نفسه یقینا ما د سرا دوکا کو مطالبم کو په دوکه سرا په بار د نفس د دې کې فاستعصما خب ساتل دې خپل ځان خپل اقرار وکړه عجیب دا یوسف علیہ السلام ورونه چې د ظلم وکړ بیا غیبم په خپل اقرار کوي چې د نقصان زمونږ یوسف علیہ السلام سره نقصان نو
اوس زلیخا تهمت لګاو مخکې اوس ورسره په خپل اقرار کوي چې یوسف علیه السلام کې نقصان نشته دی د ګناه نه پاک دی فاستعصما ځان ساتلې د زمانہ ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين او کو نکړو دا کار کم چې زه حکم کوم دیتا خامخا جیل تب دن کړی شي او خامخا شی بده د بعزتنا ذلیلاننا قال رب السجن احب الي مما يدونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين قال ربي او یوسف علیہ السلام اے رب زمان دې مقصد څه دی وسه مقصد دا دی چې مصیبت غوړه کا په معصیت باندې مصیبت غوړه کول په معصیت باندې ټیک دې په ما باندې او مصیبت راشي تکلیف راشي دې پاره چې ګناه نه بچم یوسف علیہ السلام وی چې اوس کدی کې پاتې کیږم مخ کې خو یو ځلې خاو جوړ ډیر شو چا نه بازار خلاص کم خو جیل تلاړ شم چې هر ځان تماشا مخه چې جیل تلاړ شم دې پاره چې ګناه نه بچم ها قال او یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی اے رب زما السجن جیل خانہ جیل احب الی زیاد خوږ دے ماتا مما یدوننی دا کانا چ دا خزه ما بلی او ما لمسی الیہ دے گناہ تھا دینه بهتر دای چې جیل ته لاړ شم احب معنا چې دا آسان دی جیل ته تل مال آسان دی د ګناه دا ګناه ګران دی خو جیل ته تل راته آسان دی و الا تصرف عني كيدهن کتا زمان وانړو د دې مکرونا اسبو الیهن کوک بشم دویتا واکو من الجاهلین او شم باد ناپو خلقنا یا الله کتما ته توفیق را نه کې د بچ کېدلو دا سینې چې زم دی طرف ته مایل شم نو جاهلانو په شان دی وکار حکم کنه فاستجاب له ربه وګوره په اخلاص سره چې انسان دعا غواړي کنه د خپل عفت د پاران الله تعالی به الله کولاوي دعا د یوسف علی السلام قبول شو او کنه معلومه شو چې د نور زنانو مطالبه کړی د یوسف علی السلام نه ځکه خو دې جیل ته ځي فاستجاب له ربه نو قبول کړه د دعا رب د فصرف عنه كيدهن نو ګرځاو د دینا مکر دا غوي انه هو السميع العليم یقینا الله تعالی هر ساوري او په هر څه پوهه ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم بیا غوي تا دا مصلحت احکار شو من بعد ما راوا الآیات رست دلیلونو د رست د لیدلو د دلیلونه لا یسجننه چ خامخا جیل ته واچي حتا حين تر یو وخت پورې ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويل انا نراك من المحسنين دا اوس بل مقام دی یوسف علیہ السلام لاړ جیل ته او جیل کې خو بیا هر قسم ملګری کنه او خاص کر بیا جیل کې درې قسم خلګي یو خو مجرمانی چې جرم کړی جیل ته راغلی دیم دا چا سه تهمتي ور باندې دریم دا چې نه مجرم دی نه تهمت دی خو بس وړاندو ملک دی چې بس سوچ ونیونه بجیل ته ورځي کنه تپوس مپوس نشته دی ها د دې وجنا دا درې قسم خلق دي یو د مجرم لکه دو کسانو کې یو مجرمو دو کسانو کې یو پکې مجرمو او یو داسې چې پای باندې یاسه تهمتو او دریم یوسف علی السلام چې نه مجرم دی نه پای باندې نور څه خبر اشته دی خو هغه په جیل کې دی ها ودخل معه السجن فتيان ورنوت د په وخت کې السجن جیلتا فتيان دو نوجوانان او دا دوړه خدمتګارو د بادشاہ
یو به روټۍ پخو نان بایو او بل به شراب جوړو باچا لپاره. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، قال احدهما او یو تند دوی دواړو نه یقینا زچم مال دل په خوب کې اعصر خمرا چې د انګورو نه شراب نه چوړوم، انګورو نه شراب نه چوړوم. د دې نومو بنو او دانګي دا بل سړی چې داغي نو مجارا دای نومو. تفسیر روح المانی کی ہوئی. وقال الاخر اوے بلتن انی ارانی احمل فوق راسی، یقینا ما ځان لیدلو خوب کې چوچتوم په سر باندې سشه اوچته خوب ځان ډوډۍ تاکلو تیرو منه چې خوري داغې نه مرغان، زما په سر کې روټۍ پرته ده نو بس مارغان راځي او چوچته او خوري. ها نبینا بتاویله، خبر راکا مونږ ته په تعبیر د دې خوب. انا نراک من المحسنین، یقینا مونږ وینو تعالی را د ښکار کوونکو نه. نیک سړی پته لګي که نه؟ ځکه د یوسف علیه السلام اخلاقو د پیغمبرانه اخلاقو ایت اندازه لګېده چې دا نیک سړی دی. او دارنګې دین هم دا معلومیږي چې هر چا ته به خوب نه بیانې، هغه چا ته بیانې چې هغه په رازونو د خوب پوهېږي او دارنګې نیک سړی. ناجائز ہے کہ نا شوربہ خو جوړي کی ده نه اخو کافر وای خو دا شراب سره عقیده کو کول کم کې چې سکر پیدا شي نشو پیدا شي او ټیم لګي لگا یو خدا سي دا غنګورو جو وس دا کې لگاو دي کې خدا نشته لگا دا جایز دي. او چې بیا سه ایثار شي سو د پاره بیا پای کې نشه پیدا شي نو بیا حرام شي لگا. قال لا یاتیکما، او یوسف علیہ السلام نبرازی تاسو تا طعام خوراک ترزقانه الا نباتکما بتاویلی، ترزقانی چې درکې دې شو دا خوراک الا نباتکما مگر زبا تاسو داغي حقیقت و خیما قبل ان یاتیکم مخکې دراتلو داغینا تاسو تا. ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما دا چې تاسو ته بیانوم دا غدي چې خودلې ما طرف زمان. ځکه پیغمبر ځان نه خبرې نه کوي د الله طرف نه وه راضي ورته چې الله ما ته بیان کړی زه به تاسو ته بیان کوم. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. دې کې اشاره دیتا تو یوسف علیہ السلام تعبیر د خوب نه مخکې تدبیر ذکر کړي، تعبیر نه مخکې تدبیر. یوسف علیہ السلام ته پته ولګي چې دې په غلط عقیده باندې دي، تعبیر خو ټیک دی وخت به ورته وښیو خو مخکې د عقیده اصلاح کوشش پکار دی. ډاکټر صاحب ناس دی په خپل کرسۍ باندې، یو سړی راغی شیعه دی بل غلط عقیده والا دی بیمار دی لکه د دې ظاهري بیماری نه مخکې روحاني بیماری خبرو کی دا بهتره ده. مسله ورته بیان کی یا دارنګ یو سړی راغی بیمار دی موز نه کوي، دا سستی ده بګي ډاکټر صاحب ته پته دی موز نه کوي، پکار دی چې ډاکټر صاحب هغه ته سوګي د مانزه ترغیب ورکی. نو علاج خاصم کوي دا خو دې کار دی. یوسف علیہ السلام تعبیر وباسي خو مخکې دا د عقیده اصلاح د لپاره خبرې کوي. انی ترکت ملت قوم، یقینا ما پر خود دے دین دا قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی، وهم بالآخرت او دی د آخرت نه هم کافرون منکر دي. واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، او ز تابعم د دین د مشرانو خپلو چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دي، زه د دې تابعداري کوم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، دا تمام د دین خلاصه ده. د دین ته تمام ادیان
څومره چې انبیاء علیهم السلام د دنیا ته رالېږلي شوي د هغې د دین خلاصه څه دی چې موږ به الله سره شریک نه جوړو ما کان لنا ندی جایز موږ لرا ان نشرک بالله چې شریک کړو الله تعالی سره من شیء شی ذالک من فضل الله دا توحید فضل د الله تعالی دی علینا پون باندې الله فضل دی چاته توحید عقیده ملاوی کنا دا د الله تعالی لوی فضل دی حاجی صاحب دا د الله لوی فضل دی اسحاق علیہ السلام دی ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر خلق احسان د الله تعالی نه مني شکر نه ادا کوي د الله تعالی ډیر خلق پکې داسي یا صاحب سجن اے ملګرو زما په جیل کې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار او ګورای یوسف علی السلام ته موقع ملاو شوې ده معلومه ده شوا چې تا ته چیرته موقع ملاو شنو توحید مسله بیانې اگر چې جیل ولې نه ښه موقع به نه ضایع کوي ګوره اے ملګرو زما په جیل کې ارباب متفرقون آیا د بندګۍ حقداران چې جدا جداوي خیرون خدي د پار د بندګۍ ام الله الواحد القهار او ک الله تعالی چې یو دی او زور ور دی دا تاسو ځان له جوړی دي کنه د فلان کې ذمہوار دی د فلان کې هیڅ ذمہوار نه دی وای شو ځان به ځانګو ځوړن کړی دی او غټه به کیا چولې چې بچی وراږي ښا دا غټه دي کا بل سدي دا غټه دي دا متفریق چې تاسو ځان نه جوړی دي دا د فلان کې ذمہوار دی دا د بچو ذمہوار دی دا د خزو ذمہوار دی دا د ننکو ذمہوار دی او دا د فلان کې درد ذمہوار دی متفرق یو الله ترامد شوای الله نه وغواړي چاغه زورور دی په هر چا باندې ما تعبدون من دونی تاسو بندگی نه کوئ سوا د الله تعالی نه الا اسماء سمیتموها مگر د داسې نومونو چې خودي انتم تاسو اباؤکم او پلارانو تاسو ما انزل الله بها من سلطان نذر علی ګری الله تعالی بها پدې باندې من سلطان هیڅ دلیل الله تعالی پدې دلیل نه علی ګله چې ګنې دې ذمہوار دي او بل نه چې دا نومونه تاسو یې خودي دي ښا وسم خلق دا چل کوي نوم به یوي مور پلار به یو نومې خي او خلق چې بل نوم کې خود ښا لاهور کې چې دا نوم پیژنې تاسو خلق داتا گنج بخش ہوئی ها داتا گنج بخش داتا مانا دینے والا ورکول والا گنج بخش مانا خزانے بخی خلق تا ها حالن کی دا د دې نوم دے علی او حجویری حجویر چې ده دا په افغانستان کې په غزنی کې او محله او هغه دغه نه راغله او لاهور کې چې پاتې شه ده یو نیک بنداو اې الله تعالی دین کار کړی دی مهنت کړی دی مور پلار نو مهدی علی او حجویر قبیلین او د محلے نو دای ته نسبت ده مور پلار ورته داتا نه ویلې گنج بخش نه ویلې او بعض تاریخی کتابونو کې لیکلي چې اولنې جمعه چې په لاهور کې دې جوړکړو او ورسه خلک راغلو دای ته سوې داتا و یو گنج بخش وي چاته بګه ټک پټک بابا وي ها ټک پټک معنا دې خبره بس ټک پټک دی ها ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها تاسو بندگی نه کوئ سوا د الله تعالی نه مگر د داسې نومونو سمیتموها چې اخید تاسو انتم تاسو اباؤکم او پلارانو تاسو مشرانو تاسو ما انزل الله بها من سلطان ندی را لګلی الله تعالی په دې باندې اس دلیل ان الحكم الا لله نه دی واک اختیار مگر صرف د الله تعالی دی امر الله تعبدوا الا اياه
حکم کړی دی چې بندگی ونه کوئ تاسو سوا د الله تعالی نه. دا د تمام دین خلاصہ چې د الله نه سوا د بل چا بندگی ونه کوئ، غایبانه आवाज او بل مخلوق ته نه کوئ. یا الله را مدد شابه وای خو لیکن یا رسول الله المدد منوای، یا علی المدد منوای، یا حسین منوای. دا خو دین مقصد دا دی. امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. دا دین دے مضبوط، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن ډیر خلق نه پوهیږي.